زه موږ تاسې پلاټین بون وایو، د تالو هډوکي موږ تاسې وایو. دی هم د جوړه هډوکو څخه دی تقریبا پر کم، دی هم دوه خواته قرار لري. دغه چې وینه که چیرې موږ تاسې ولاړ شو، د انسان دغه لاندې ځام موږ ایسته کړو، د خولې دغه چت ته وګورو، موږ تاسې نه لوړې ځامې ته وګورو. د لوړې ځامې دغه مخ خوا چې ده، دغه غاښونه چې پشکې ټوله دغه بنفشي چې دی، دا د چا دی؟ دا د مګزلا هډوکي دي. دا مو ویلې دي مخکې. دغه شات دغه سپین چې تاسې نه د نرۍ سپین، دغه شات دا سپین چې تاسې وینئ سپین نه دی، خو داسې خړ رقمه دی، نه دا خړ، دا چې دا پلاټین بون دی. کوم هډوکی دی؟ دا پلاټین. صحیح دی. دی دوه دانې دي، یو دغه نیمایي چې نیمایي کې دا یوې خواته یو دی، دا بلې خواته یې بل دی. صحیح شو. دی دلته په خولې په چت کې شروع کېږي، دغسې لوړ پسې پورته کېږي، راځي راځي د سترګې دغه لاندې دلته راپورته کېږي. دغه د سترګې په دغه لاندې کې چې په دغه بیس کې هم دی رول لري. صحیح شو. نو موږ وایو چې د خولې چت جوړوي، روف اف د ماوت، د خولې چت جوړوي. او بل د آی ساکټ، د سترګې د ساکټ یا خالګاه بیس کې رول لري شابسته. صحیح دی. دا د مهم ساختمان دی. دغه زموږ تاسو تالو چې دی، د تالو په تالو چې یو چې دی سافت ټیشوز دی، هغه ته سافت پلیټ ویل کېږي، هغه ته شاته ستوني خواته موقعیت لري. او بل دغه هډوکي چې دی ته هارډ پلیټ ویل کېږي. د هډوکیزه برخه چې ده، ډېره برخه د مګزیلا په واسطه جوړیږي، او دغه لږ برخه یې پلاټین بون جوړي. تاسو تالو هارډ پلیټ سخت هډوکیزه برخه چې د شاوس ډېره مګزیلا جوړي، دغه لږ چې څو جوړي پلاټین جوړي. دي کې باید فکر او د سترګې ساکټ په بیس کې هم دی رول لري. ښه، راځو موږ تاسو ته د موقعیت وایو. او د چې موقعیت لري دی د مګزیلا شات. خوله چې موږ وویله چې د چت کې اول څو مګزیلا او د لوړ ځامه چې ده نه، لوړ هډوکي چې دي، اول لوړ هډوکي دي. صحیح څه دغه هډوکي نه بخښه دي غاښونه، اول لوړ غاښونه چې صحیح دي، دا لوړ غاښو څخه دستي شات چت چې دی، دا اول د واره مګزیلا دي. صحیح دی. د هغه څخه شاته بیا شری پلاټین بون دی. یعنې اول غاښونه دي، صحیح شو، لوړه ځامه کې هډوکي صحیح دي، د غاښو څخه شاته دستي مګزیلا هډوکي دي، مګزیلا شاته په سیستم پلاټین بون دی. صحیح دی. دا هم مخکې ویلي چې د مګزیلا څخه شاته موقعیت لري، یعنې د غاښو د وړې غاښو شاته مګزیلا دی، مګزیلا شاته پسې پلاټین بون دی. د یو ایریګولر بون دی، غیر منظم هډوکی څورته ګورئ، داسې غیر منظم شکل لري، او داسې د ال ته ورته شکل لري، ال ته ورته. دا مثال د ال الف دی نه، جګ چې ولاړ دی، او دغه لاندې دغه هوریزونټل پارت د ال نه، لکه ال چې څوک چې ویني سي د ال په رقم چې لري شکل لري. ښه، دی عموما دوې برخې لري. یوې دغه لوړه برخه ده چې ولاړه ده، دا پورته دغه د ال الف چې دی نه، دې ته ویل کېږي ورټیکل پارت، معنا عمودي برخه، دې ته ورټیکل پارت وایي، او یا پرپنډیکولر پارت هم ورته ویل کېږي. ورټیکل پارت او یا پرپنډیکولر پارت، صحیح شو. یا پرپنډیکولر یا ورټیکل پلیټ ته هم ورته ویل کېږي، صحیح شو، پارت یا پلیټ برخه. او بل هوریزونټل پارت یا هوریزونټل پلیټ دی، هغه دغه لاندې برخه ده، دغه د ال دغه ځکه چې همواره برخه ده، ته بیا ویل کېږي چې هوریزونټل پارت. اوس دغه لاندې برخه چې د هوریزونټل پارت شاوس دا چشکي، دا د خولې چت جوړي، چشکي د خولې چت جوړي، او دغه لوړه برخه چې ده دا راپورته کېږي، راځي راځي راځي، دغه ساحه یې سترګې ته رارسېږي. دغه ته ویل کېږي اوربیټل پروسس. پروسس دی، ځکه ولې څنګه پروسس دی؟ اوربیټل پروسس دی، معنا د اوربیټ ته خلاصېږي، اوربیټ ته راپورته شوی دی، او د سترګې دغه خالګاه لاندې پاش کې په پاش کې یا بیس کې رول لري. دا و پلاټین بون چې دوی برخې مو ویل ده، پرپنډیکولر یا ورټیکل پلیټو دغه لوړ، او بل لاندې هوریزونټل شو پلیټ. لاندې برخه چې ده هوریزونټل پلیټ هغه د خولې چت جوړي، د هوریزونټل پلیټ چې دی د خولې چت جوړي، او د لوړه برخه یې راپورته کېږي، راځي راځي سترګې ته. دغه برخه چې دا پروسس دا د سترګې دغه د اوربیټل کیویټي لاندې فرش یا بیس جوړي. صحیح دی. دا پلاټین بون لنډ موقعیت او برخې وي او شکل وي. راځو عمومي ډول سره دی څه کار کوي. دی مخکې هم وویله چې دی د ستوني د تالو خولې تالو چې دی هارډ پلیټ، موږ مخکې هم وویلې چې د خولې تالو چې دی تالو دغه لوړ چت دی، دی دوې برخې لري، یو ته ویل کېږي هارډ پلیټ معنا سخت هډوکیزه برخه، بل ته ویل کېږي سافت پلیټ
هغه به نرم انساج شي. اوس دغه چې تاسې وینئ دغه هډوکي د ګرده دا د خولې چت دی سیري د ګرده هارت پلیټ دی. په هارت پلیټ کې ډېره برخه دغه مغزله جوړېږي د لوړ غاښونه او دغه شورچایي برخه چې ده د ګرده مغزله دي. اوس دغه لنډ لږ دغه خړ هډوکی چې ده خړ دی بیا پلاټین بون دی. یو دغه راستې خواته قرار لري بل یې چپه خواته قرار لري. دوه هډوکي صحیح شو. دی چې دی یعنې د خولې په تالو کې بیا په هارت پلیټ کې وردل شي په هارت پلیټ کې صحیح شو. هارت پلیټ چې دی مثال یو پلاټین بون دی او بل خپله چې دی دا شاته یې دغه مخته یې مغزله پروسس دی او د شاته یې پلاټین بون دی صحیح دی. دواړه خراب شوي. ښه دا خو ما اول وویل چې د خولې په چت کې رول لري د مغزله شات صحیح شو. د هارت پلیټ لږ برخه دی جوړوي. اوس راځو دا وایو چې دی هډوکی د کوم هډوک سره یو ځای کېږي یا دی د کوم هډوک سره بند جوړي ارټیکولیشن د موږ تاسې وایو صحیح شو. ارټیکولیشن معنا بند جوړي دی د کوم هډوک سره یو ځای کېږي سره مشت صحیح شو. اول دا پلاټین بون دوه دانې چې خپله سره مشت سه ورته ګورئ دغه منځ کې دلته ژوندی دغه منځ پزې برابر باندې ده دلته خپله سره مشت دی اول یعنې دواړه خپله سره یو ځای کېږي. بل د مغزله سره مشت دی. مغزله کومه ده؟ مغزله دغه مخته ده صحیح شو. دا مخته تالو اول مغزله ده بیا پلاټین بون دلته ورسره مشت دی بیناسې دغه تالو کې دلته ورسره مشت. بل د سپاینویډ سره مشت دی. موږ تاسې مخکې هم وویله دی اصل ورډ د سترګې خواته راپورته کېږي صحیح شو. دغه چې تاسې وینئ دغه په دېرشل خواو کې دا سپاینویډ هډوکی دی دا ګلابي دا دلته ورسره مشت دی سپاینویډ بون سره دلته ورسره مشت دی صحیح شو. او بل د اتمویډ سره مشت دی. موږ مخکې وویل چې دی لوړ راپورته کېږي د سترګې ساکټ ته ځان رسوي. دی چې د لوړې خواته راځي په دا لاره کې د اتمویډ سره هم چې کېږي ورسره مشت صحیح شو. ښه او بل د انفیریر نیزل کنکا سره مشت دی. دی خو د پز په د بغل کې راپورته کېږي خو د پزې کې یو هډوکی چې هغه ته ویل کېږي انفیریر نیزل کنکا چې بالاخره یې وایو انشاءالله دې سره هم او اخري د بومور دغه ستوني خواته موقعیت لري دغه شین هډوکی د سره هم دلته ورسره مشت دی. نو دا هغه هډوکي وه چې د پلاټین بون سره چې جوړوي بند جوړوي سره یو ځای کېږي. ښه اوس راځو دغه تکراري شیان وایي بیا تکرار ووایو د پلاټین بون په اړه د کوم ریجنز ساختمانونه لري یا کوم لینډمارکس خاص نشي دی په ځان کې بڅري. موږ وایو چې دی داسې د ایل شکل دی داسې دا یو پلاټین بون دی څنګ ته یې بل پلاټین داسې د ایل شکل دی. یو په دغه ایل شکل کې دغه لاندې برخه ته چې دې ته ویل کېږي هوریزنټل پارټ دې ته ویل کېږي هوریزنټل پارټ چې دا برخه په اصل کې زموږ تاسې تابلو جوړوي. په تابلو کې هارت پلیټ یعنی هډوکیزه برخه په تالو چې دی ماته سوچ دوه رقم دی یو هارد دی سخت بل سواب نرم دی. صحیح په د هارد کې سخت کې اول د لوړ زامه چې هغه مغزله ده شاته بیا د پلاټین هډوکي تالو هډوکي صحیح. بل دا ورټیکل پارت دی ورټیکل یا عمودي پرپنډیکولر دغه لوړ چې راپورته شوی دی دا ورټیکل پارت دی چې دا د هوریزنټل څخه راپورته کېږي چې لوړ راځي کوم ځای پورې تر دغه پروسس پورې راځي هغه ته وایي کېږي اوربیټل پروسس دا بیا د سترګې بیس جوړوي صحیح. نو دا ته ویل کېږي اوربیټل پروسس د په اصل کې چې جوړي د اوربیټ فلور یا فرش یا بیس جوړي. بل په دغه اوربیټل پروسس کې داسې یو کوچنی ساینس ته ورته ګورئ څه کوچنی خالي ګاز ده صحیح شو. خو دا ساینس د یوازې د لپاره نه دی دا د سپاینویډ بون سره یو ځای کېږي مکمل ساینس بیا ورې جوړي یعنې د سپاینویډ بون و ساینس ته خلاصېږي ورې هم ساینس ته د هغه سره بیا مکمل چې جوړي بل ساینس جوړي ورسره. دا د مهم برخې وې هوریزنټل پارت وو ورټیکل یا پرپنډیکولر پارت یې موږ تاسو ویلي اوربیټل پروسس موږ تاسو ویلي ساینس موږ تاسو ویلي یو دغه یو بل پروسس دی دغه لاندې دغه دواړه لري هم یې راسته لري هم یې چپه لري دا ته ویل کېږي سپاینویډ پروسس دا بیا د سپاینویډ بون دپاره دغه سره یو ځای کېږي ورسره موږ جمع سره جوړ. راځو په دې کې موږ تاسو دوه مهم پارامینونه موږ تاسو وایو دوه مهم پارامینونه یا سوریان چې شته دا به نه هېروئ شاباس ډېر مهم دي. یو ته ویل کېږي ګریټر پلاټین پارامین معنا غټ د پلاټین هډوکي پارامین یا سوری صحیح شو. ګریټر پلاټین پارامین دا دی دا د یوه راسته طرف دی دا یې چپه طرف ته بل طرف دی صحیح شو. د چې ګریټر پلاټین پارامین غټ
د پلاټین سوری چې په دې کې چې تېرېږي، په دې کې د هغه غټ ګریټر پلاټین نرف تېرېږي، یعنې غټ د پلاټین هډوکي لپاره نرف تېرېږي. صحیح شو؟ چې هغه چې د خولې د چت حس انتقالوي، سنسوري نرف دی چې هغه د خولې د چت شکي حس انتقالوي. او بل دغه سخت دی، کوچنی سوری دغه سخت دی چې دې ته ویل کېږي لیسر پلاټین فرامین، معنا کوچنی د پلاټین هډوکي فرامین یا سوری. صحیح شو؟ په دې کې هم نرف تېرېږي، هغه ته بیا هم دغه نوم کارېږي، لیسر پلاټین نرف. دا به نه هېروئ. تاسو چې څوک ووایي چې پلاټین نرف چیرې تېرېږي، څه وایاست چې پلاټین نرف چې دی ګریټر یې د پلاټین هډوکي په ګریټر فرامین کې تېرېږي، او لیسر یې د پلاټین هډوکي په لیسر فرامین کې کېږي تېرېږي. Like and follow us for more medical educational videos.